دا بې اسناده او له دولتي مالیې پاتې موټر چې په پلیالم ښار کې ګرځي د لوګر د ترافیکو له لوري د امنیې قمندانۍ سره په همغږي نیول کیږي. د لوګر د ترافیکو مسؤلین وایي چې د دغو موټرو له نیولو څخه یې موخه په پلیالم ښار کې د غیر قانوني کړنو او ښاري ګډوډیو مخنیوی دی. دا کومه پروسه شروع شوې ده وزارت داخلې او ترافیکو د ریاست لخوا موږ ته رسمي مکتوب راغلی ده. هغه موټر چې اسناد ونه لري یا لیسن ونه لري یا جواسر له وخته تیر وي، هغه موټر کې د افغانستان لاس وي او د پاکستان لاس وي، نو موږ ته داسې امر شوی ده. موږ دوی ته 10 ورځې وخت ورکوو. 10 ورځې نه بعد موږ بیا اقدام کوو چې دا موټر توقف کړو. ما به خاطر از این چک پوینت ایجاد کردیم، به خاطر که دلورای ما بعضی اسنادایشان تعقیب میکنیم و لیسانس جوارسایرش، به خاطر که اینا باقی سن فقط اسناد هستن. اینا رو برای ما نشان میده اگر لیسانس اینا داشتن خود مسیر خود روان میشه، غیر از او برخورد قانونی کتشون میکنیم. بل پلو د کابل لوګر لوی لارې موټر چلونکي او پلیالم ښاریان د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې اسناد او غیر قانوني موټر چلونو مخه دې ونیول شي. دا خو ډېر ښه کار ده، دا خو دې لپاره ښه کار ده چې سړی حادثه کوي مشکل پیدا کېږي، نو چې دوی دا کار ونه کړي، یا بې پلیټه موټر یا بې اسناده موټر دوی ته هم لانجه جوړېږي، خلکو ته هم لانجه جوړېږي. دا خو ډېر ښه کار ده. نو دا ترافیک سره راوتلي دې لپاره راوتلي دي چې دا لیسنس چا نه دی اخیستی، دا باید ضرور لیسنس واخلي، نو غیر قانوني ګرځي دوی. او بل مهم دغه ده چې بیا نه اخیستي او وخت پوره سي دوی ولې قیدوي، بیا د حق شکایت نه لري. د دوی ډېر ښه کار ده چې دا راوتلي دي او همدغه د دوی په فایده راوتلي دي. هیره دې نه وي چې د بې اسناده او له دولتي مالیې د پاتې موټرو د راټولولو دا کمپاین د ترافیکو د لوی ریاست او کورنیو چارو وزارت له لارښوونې سره سم په ټول هیواد کې پیل شوی دی.